بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو چې په خپل پښتو ټایپنګ تیز یا هم زده کړو؟ نو د دې لپاره ډیر اسانه او ایزی طریقه درښیم چې څنګه کولی شو موږ خپل ټایپنګ تیز کړو یا هم زده یې کړو. نو راځئ تاسو د یو څو ایمیجو ته یا هم تصاویرو ته زه به د مفهوم په تصاویر کې ډیر ښه واضح کیږي. د ده په خاطر چې ستاسو ټایپنګ تیز سي نو تاسو باید څو کاره وکړئ. لومړی کار خو دا چې د ټایپنګ په طریقه باید پوه سئ چې تاسو باید ګوتې په کوم ځای کې کیږدئ. لکه زموږ خو داسې یو چې زیاتره ټایپنګ شروع کوو، څوک په یو لاس کوي، څوک هم په دوه لاسو کوي، خو طریقه ورته یاده نه وي چې دا په کومه طریقه ټایپ وکړي او ګوتې کوم ځای کې کیږدئ. نو د دې مفهوم د واضح کولو لپاره دا تصویر تاسو سره کومک کولی شي چې ستاسو د ګوتو هغه ځایونه تاسو ته وښیي. لومړی خو دغه دوه ګوتې چې تاسو ته ښکاري، دا دوه ګوتې باید په څه باندې کېښودل شي؟ په دا اوږده بټنه باندې کېښودل شي. دا دوه ګوتې باید په دغه سپیس بار بټنه باندې څه شي؟ کېښودل شي. دا خو لومړی کار و. دوهم کار دا کوئ باید تاسو چې دا قچۍ لومړۍ قچۍ ګوته په دا ای باندې کېږدئ او همداسې دا بله په اس باندې او همداسې دا بله په ډي باندې اف باندې او همداسې راځئ بیا منځ کې دغه دوه بټنې چې یوه جي ده او بله اچ ده دا باید تاسو پرېږدئ. یعنی مطلب دو به ګوتې نه ږدئ. بیا به راسئ تاسو له جي نه به شروع وکړئ. که تاسو فکر کړی په کیبورډو کې په دا اف بټنه او په جي بټنه داسې زخې غوندې هم وي، وړکۍ زخه غوندې، هغه د همدغه تاسو ته داسې یو سیګنال درکوي چې باید دغه ګوتې هم په دغه ځای کې کېږدئ. بله په ده بټنه او همداسې په یوه بټنه باندې ګوته کېږدئ. کله چې تاسو دا ګوتې په دغو ځایو باندې کېښودلې نو وروسته به تاسو څه کوئ؟ وروسته له دې به تاسو دا کوئ چې زه تاسو ته کوم بټنې تاسو ته ښیم چې تاسو به په دغو بټنو باندې هغه مربوطه هرې ګوتې ته موږ بټنې ټاکلي دي. یعنې موږ نه ټاکلي، دا اصول دي چې باید په دا قچۍ ګوته باندې کومې بټنې باندې کلیک سي، یا هم په د شهادت د ګوته د ګوتمۍ په ګوته باندې یا فنګر هغه څه ورته وایي رینګ فنګر څه ورته وایي، په ده ګوته باندې به کومې بټنې کلیک سي، یا هم په ده باندې یا په ده باندې او همداسې په نورو باندې. نو د ده لپاره تاسو به داسې وکئ چې ستاسو دغه ګوتې مربوطه موږ رنګ ورکړی ده چې هرې ګوتې بټنې معلومې دي. نو تاسو به دا په قچۍ ګوته باندې کومې بټنې باندې کلیک کوئ. دا قچۍ ګوته سور رنګ ورکړی ده، چون د تصویر کیفیت له خرابه ده دغه هغه نه ښکاري، ممکن په هر هغه باندې د نوم هم لیکلی چې په کومې بټنې باندې چې کلیک وسي. تاسو به دا په کیبورډ کې دا سرې بټنې ښکاري. دا سرې بټنې ټولې چې دي د ا د قچۍ ګوتې څه دي؟ مربوط دي. یعنی مطلب دا چې تاسو به داسې نه کوئ چې په دې ګوته باندې تاسو دا سرې بټنې کلیک کوئ، چې دا باید تاسو په نظر کې ونیسئ. مطلب دا چې یو بټن او کیو بټن او ا او زیډ او دغه ته چپ ته چې نورې بټنې دي دا ټولې د ا د قچۍ ګوتې مربوط دي یا د وړکۍ ګوتې مربوط دي. له هغه څخه وروسته دلته دوه بټن چې د اعدادو ده او ډبلیو اس او هم ایکس بټن دا چې ده دا د دې ګوتې مربوط ده، یا د رینګ فنګر یا د ګوتمۍ ګوتې مربوط ده. همداسې د میډل فنګر یا د منځنۍ ګوتې مربوط دا څو بټنې دي؟ څلور بټنې د ده دي. تر ټولو زیاتې بټنې چې دي هغه د قچۍ ګوتې مربوط دي. بل راځو د شهادت ګوته چې هم ورته وایي چې یا انډکس فنګر دته ویل کېږي، د اشارې ګوته چې خلک اشاره پې کوي. د ده اته بټنې دي. اته بټن له جملې څخه دوه عددي بټنې دي، یو څلور ده او بل پنځه ده. او همداسې د آر اف او هم وي او بي او جي او همداسې ټي بټن. دا بټنه څه دي؟ د دې ګوتې څه دي؟ مربوط دي. مطلب دا ته به بیا داسې نه کوې چې ته په دې ګوته باندې دا بټنې کلیک یا هم په دې ګوته دا بټنې کلیک کړې. نو تاسو به کوشش کوئ چې کومې بټنې ما درته وښودلې په دې کومو ګوتو مربوط په همغه به ځئ. نو انشاءالله تاسو ټایپنګ به داسې تیز کوئ چې هېڅ به باور نه کېږي چې یو کس خبرې کوي لکه زه خبرې کوم، تاسو باید همالته ټایپ وکئ او تاسو به هېڅ ګورئ نه ورته. بل دغه دوه ګوتې دا مې درته ویل چې دوه ګوتې بټن چې ده هغه سپیس بار د ګوتو بټن ده چې تاسو به سپیس بار نه دغه دوه ګوتې هېڅکله نه لرې کوئ. بل پاتې شو د ښي لاس
د اشارې ګوتې یا انډکس فینګر دغه څلور بټنې دي چې یو شپږ اووه او وای یو او همداسې ایچ او جی او همداسې ان او ام. ګوره تاسو به دلته ما وخت درتېرې دا ایچ بټن او جی بټن دا باید تاسو په منځ کې پرېږدئ، داسې نه چې تاسو په ده باندې هم څه کوئ ګوته ایښي. نو تاسو به چې ټایپینګ شروع کوئ لومړی به ګوته په جی به نه شروع کوئ او له د اف بټن نه څه کوئ شروع کوئ. مطلب بخښنې سره دا جی بټن او ایچ بټن منځ کې څه کوئ پرېږدئ. یوه به جی په ښي لاس ګوته به د اشارې ګوته به یا شهادت ګوته په جی باندې ږدئ او بله په اف باندې. څه هم مخکې وضاحت ورکړ. بل چې دا میډل فینګر یا دا غټه ګوته چې موږ ورته وایي د ده څلور بټن دي، اته آی او کې او داسې هغه مطلب دا په منځ کې دوه عددونه چې بیلوي ترې د دې بټن چې یا ډاټ بټن هم ورته ویلی شو. بل چې دا بټنه ده دا یا دا ګوته ده، دې ګوتې مربوط چې دا څو بټنې دي؟ پنځه بټنې دي چې لومړی نه بټن او او ایل او همدا دا سوالیه بټن چې دلته سم نه ښکاري کې او آلټ بټن د څه ده د دې ګوتې مربوط ده. باقي نورې څه بټنې چې دلته راځي، څه بټنې چې په دې هغه کې راځي دغه پورتنی او دغه دا بټنې د دې قچۍ ګوتې مربوط دي. نو تاسو چې کله په ده باندې ګوتې کېښودلې د هرې ګوتې بټن مو وپېژندله، وروسته له هغه به تاسو څه کوئ؟ وروسته له هغه به تاسو داسې کار کوئ چې وروسته له هغه به تاسو ورډ پروګرام اوپن کړئ. کله چې ورډ پروګرام اوپن کړئ اوس تاسو به څه کوئ؟ ځان ته به یو کتابچه کې یو لیکنه وکړئ یا هم که لیکنه نه وي یو کتاب راواخلئ. ګوره زه دلته تاسو ته یو ډیر مهم پوینټ تاسو ته وایم چې زیاتره خلک دا کوي چې راځي د ټایپینګ ماسټر ګیمونه انسټالوي او هغه کې زیاتره چې دي هغه دی د انګلیش څه هغه دی چې انګلیش یو څو بټنې دي چې هماغه باید تاسو څه کوئ زده کړئ. او نور که چېرته پښتو غواړئ په پیسو غواړي پیسې غواړي نو په خاطر موږ تاسو دا نشو کولی چې پیسې څه کړو هغه ته ورکړو. که د چا له وس کېږي یا مطلب پیسې باید بانک نه تحویل کړي، له هغه نه خپل کریډټ کارت نه سیریل نمبر شی ورکړي او هغه پیسې څه کړي ترې کاټئ. بل هغه ته کولی شئ نور ټایپینګ ماسټر کې تاسو گیم یا مطلب ټایپینګ زده خو هغه تاسو سره دومره مرسته نشي کولی لکه زه چې کومه طریقه درښیم. تاسو به داسې وکړئ یو کتاب به راواخلئ. کتاب مو چې راواخیسته یا هم که تاسو هغه کمپیوټر کاروئ نو تاسو به دلته راسئ په دا ماکسیمایز بټن کې دا دوهم هغه کلیک کړئ. دا هم چې کلیک کړه نو تاسو به راسئ دلته ځان ته یو بل پیکچر یا بل کتاب یا همداسې یو څه اوپن کوئ چې هغه کې څه لیکنه موجوده وي. لکه داسې تاسو به یو بل کتاب که پی ډي اف څه لرئ دا زر سره څه کوئ اوپن کوئ. کله چې اوپن کوئ تاسو به دلته هم هغه ښکاري او دلته به چې ورډ پروګرام ښکاري هلته ورته ګورئ دلته لیکنه کوئ. لومړیو کې تاسو بټنو ته ګورئ. نو په دې ویډیو کې موږ غواړو چې تاسو ته پښتو ټایپینګ در زده کړو. نو په دې خاطر نه غواړم چې انګلیش ټایپینګ څه کومه وښیم په دې ویډیو کې. نو هغه لپاره به جدا ویډیو جوړوو. نو زه لومړی تاسو ته دا طریقه درښیم چې په کومې بټنې په کومو بټنو باندې کېښودل شي. اوس هم دا چل زده کړه چې په کوم ډول موږ ټایپ وکړو. اوس به راځو دا به زده کوو چې کومه بټنه په بټنې خو مو وپېژندلې چې کومه بټنه کې چې ده کومې بټنې د کومې ګوتې مربوط دي. نو اوس به دا زده کوو چې په کومه بټنه کې کوم حروف دي پښتو حروف. نو تاسو دا تصویر وینئ. په دې تصویر کې ګورئ په ای بټن کې چې د قچې مربوط ده او کیو او دا بټنې ده کې چې ده په ای بټن کې ښین او شین ده. شین چې ده په لومړي هغې کې ده چې خالي کلیک پې وکړئ ژبه پښتو ته واړوئ کلیک به پې وکړئ دا شین ده. خو کله چې تاسو ښین غواړئ چې راولئ بیا به شیپ بټنه څه کوئ ورسره پریس کوئ. لکه څنګه فرض کړئ تاسو راځئ دا ژبه څه کوئ په لومړی په انګلیش کې زه به د ژبه انګلیش کوم. کنټرول شیفټ آل باندې ژبه څه کېږي بدلېږي یا وینډو سپیس بار باندې ژبه څه کېږي بدلېږي. نو دا خو ای بي سي هغه هم زده کړو چې کومه ای بي سي په ګوتې په کوم ځای کې کېښودل شي. اوس دا زده کوو چې په کومه بټنه باندې کومې هغه دي څه ورته ای بټنه کې کوم حروف دي. نو تاسو به داسې وکئ شیپ بټنه او آل بټنه به څه کوئ پریس کوئ. دلته به ژبه تاسو سره چی سي تبدیله شي. خو دغه په خاطر چې تاسو ژبه بدلوئ او دلته تاسو سره په تصویر کې هم کیبورډ ښکاري نو تاسو به ډېر اسانۍ سره پرې پوه شئ. لومړی په ای بټنه کې تاسو سره شین ده
مطلب شین ورته ویل کېږي او په دې کې که تاسو دا ښین وګورئ دا خیره ده کار نه کوي کله زه شیپ بټنه په چیق ونیسم نو بیا څه کېږي ښین ما سره څه راځي او تاسو سره شین بټنه خیره ښکاري نو تاسو به داسې وکړئ که چېرته شین غواړئ نو شیپ بټن نه به ګوته ایسته کوئ شین به کلیک کوئ او که غواړئ ښین کلیک کوئ نو شیپ بټن به ونیسئ دا په څه کې کلیک کوئ نو تاسو باید دا په سلسلهوار ډول دا څه زده کړئ در سره په لومړیو کې ګوره مهمه دا نه ده چې تاسو باید دا حفظ کړئ حفظ کول مهمه نه دي تاسو څومره کار وکړئ عملي دا خپله زده کېږي دلته اوس ای بټن ښین او شین ده همداسې دوات ده په ډبل کې سوات ده او سین کې د یې ده او دا څو رقم درې یګانې څه پنځه رقم یګانې لرو چې په سین کې همزداره یې همداسې ډي کې یو رقم هغه یې ده یعنی مطلب نرمه یو مکمله یې او دا لکیداره یې اوږده یې دا په ایکس او زیډ کې ده نو تاسو باید دا ټول در سره چې کوئ وګورئ در سره بل اوس وخت ما تاسو ته یو خبره وکړه چې تاسو باید لیکنه شروع وکړئ کله چې لیکنه کوله نو تاسو به څه کار کوئ فرض که راځئ ورډ ته ورډ د ټولو ښه پروګرام د لیکنې لپاره اوس تاسو به څه وکړئ لومړی خو په دوه ګوتې په سپیس بار کېدئ نو کله چې په سپیس بار کېښودلې بیا به راسئ قاچۍ ګوته ای باندې کېدئ او همداسې سلسله وار ډول یوه بټنه پې کېدئ منځ کې جی ایچ بټنه پرېږدئ بیا چې دا بله د ښي لاس د شهادت ګوته یا د اشارې ګوته دا چې په جې باندې کېدئ او کا ایل ام باندې همداسې ګوتې کېدئ او دا دوه وړې ګوتې دا خو په سپیس بار باندې څه کوئ کېږدئ اوس تاسو وګورئ زه راځم یو څه لیکم څه لکه زه ذهن کې راولمه چې زه وکیل احمد لیکمه لکه زه وایم چې زه انجینر وکیل احمد د کابل ولایت اوسیدونکی نو تاسو به څه وکئ ښه لومړی خو تاسو داسې وکئ چې که چېرته کاغذ کې مخکې نه تاسو ته نوشته کوئ ځان ته چې زی په کوم یو کې ده نو زی به ډایرکټ ولیکئ زی په کوم یو کې ده نو تاسو به راسئ په سین باندې سی باندې به کلیک یا ایس باندې دا بخښنې سره سی باندې چې کلیک وکئ نو دا زی راځي بیا وروسته آی باندې چې کلیک وکئ دا څه ده هی راځي نو دا خو دا زه په دې خاطر تاسو ته ښیم چې تاسو څه کوئ یاد کوئ کنې نو زه خو ډېر زر ټایپ کوم خو وروسته به بیا معلوم شي اوس دا مې ولیکل اوس بیا به راسئ تاسو څه لیکئ ښه وکیل احمد لیکئ بیا به تاسو فکر واو په کوم یو کې ده نو تاسو به راسئ واو به په دغه کوم د ښي لاس په منځنۍ غټه ګوته کې د کښته طرف ته چې دا ډاټ ویل کېږي ورته یا سیمیکولن دا بټنه باندې به کلیک وکئ په دم چې کلیک وکړئ وروسته به څه وکئ بیا د کا په راپیدا چې کا په کومه هغه کې ده هغه به څه کوئ راپیدا به کړئ نو دا چې ورته ولیکم داسې یعنی یې لام الف ح میم دا به ته څه کوئ په کرا ولیکئ نو تاسو به داسې نه کوئ چې تاسو ګیم ته لاړ شئ ګیم ته ضرورت نشته دا دې چې ولیکئ یو ځلې ولیکه دوه ځلې درې ځلې نور ځتې دا اوس ته مه وایه چې زه والا په دغه جمله باندې نه لیکم نه پوهېږم جملې پسې مه ګرځئ خالي لیکنه کوئ لکه زه اوس راځم زه دا ټول پاکوم زه ګوره ټایپ کوم تاسو ګورئ زه په څومره وخت کې کوم لومړی خو تاسو داسې وکئ چې تاسو ځان ته که چېرته ساعت هم کوږ کئ نو دا به ډېره بهتره بس هغه به څنګه تاسو به سټارټ مینو ته راسئ او دلته ورته ولیکئ ټایمر زه ژبه پښتو کومه ټایمر یا هم کلاک چې ورته ولیکئ ډایرکټ څه کېږي راځي دا چې کله راغی تاسو به دلته څه وکئ په دې سر ته راسئ او دلته به ټایمر څه کوئ ورته انتخاب کړئ ټایمر مو چې انتخاب کړ ټایمر ته مه راځئ تاسو هغه ته راسئ واچ ټایم ته راسئ یا سټاپ واچ ته راسئ سټاپ واچ ته چې راغلی دا به چې که زه ریسیټ کړمه تاسو به دا چې کوئ ځان ته یا هغه به کوئ مطلب په ده باندې کلیک وکړئ اوس دا ثانیې اوړي او دا په دغه باندې کیپ آن ټاپ باندې کلیک وکړئ دا به د سر کې درته راسي اوس دلته راسئ تاسو لیکنه شروع کړئ تاسو یو جمله ولیکئ نو دلته خو دا اوړي یو جمله دې ولیکل ځان ته وګورئ دا مې په 2 ثانیه کې یوه دقه دوه دقو کې ولیکله بیا لاندې سیلې کې بیا زه چې وګورئ دا مې په دومره وخت کې ولیکله که خپله به ته پوهېږې چې ستا سپیډ څومره تیزېږي یعنې مخکې به چې یو جمله په یوه دقه کې لیکله اوس به 2 ثانیو کې لیکې نو تاسو بس څه کوئ داسې به چک کوئ نو داسې انشاءالله تاسو ټایپینګ ډېر زر زده کېږي لکه زه راځم زه اوس ورته دلته لیکم چې زه ژبه څه کوم پښتو کوم او دا هغه منځ ته راولمه زه ورته وایم چې زه وکیل احمد محمدي اوله کې به ګوره تاسو څه وي لږ به درته ستونزمنه وي خو وروسته ډېر بیا اسانه کېږي درته د
کابل ولایت اوسېدونکی یم. یعنې مطلب ډېر زر به تاسو څه کوئ ټایپینګ به کوئ. نو دا په هغه وخت کې چې تاسو څه وکړئ پریکټیس زیات وکړئ. که چېرته پریکټیس ونه کوئ نو تاسو ټایپینګ زر نه زده کېږي. نو تاسو به پریکټیس کوئ انشاءالله په ډېر کم وخت کې به دا څه شي زده سي. فرض کړئ زه دلته لیکمه ښامار لیکمه په دې کته ځای کې څه کوم ښامار دلته لیکم ورته. نو ښه ځکه ای بټن وهم دا خو شین راځي. نو تاسو به شیپ بټنه باندې په چیک ونیسئ بیا به ای بټنه پریس کوئ بیا شین راځي. همداسې اوس لکه ښامار مې ولیکه. اوس راځم لیکمه بل لکه داسې لکه ټاټو به لیکم بیا به اوس جې کلیک کوم ته خو ټې ده بیا به نو تاسو شیپ کلیک کوئ ټاټو بای یا مطلب داسې به تاسو څه کوئ چې کوم حرف تاسو ته نه درته هغه به تاسو ولیکئ. بل وایو زه پښتو لیکم. اوس پښتو پې خو په اف کې ده نو دلته خو بې ده نو تاسو به شیف ولیکئ او په کلیک کوئ بیا څه ولیکئ بیا به شیف کلیک کوئ ای به کلیک کوئ بیا تو پښتو داسې به نو تاسو به لومړی کې خسته کېږي خو وروسته به تاسو څه کوئ ډېر به تاسو ته څه کېږي اسانېږي له خیره. نو دا و موږ سره د ټایپینګ ویډیو چې څنګه موږ کولی شو چې ټایپینګ زده کړو. نو زه انشاءالله باوري یم چې تاسو به ټایپینګ په ډېر کم وخت کې زده کړئ. او په آخر کې له تاسو څخه غوښتنه دا ده که چېرته ستاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو لومړی هغه سبسکرایب کړئ او د نوټیفیکیشن آله آن کړئ در سره تر څو کومه مهم ویډیو چې جوړیږي یا ریکارډیږي اپلوډ کیږي نو دا چې لومړی تاسو ته څه سي در ورسیږي. نو زموږ په یوټیوب چینل کې تاسو سره کولی شئ چې مختلفې ویډیوګانې لکه د کمپیوټر مربوط د وینډوز لکه وینډوز کې کوم ویډیوګان ریکارډ شوي هم داسې کمپیوټر ټریکو په باره کې تاسو کولی شئ پلی لیست ته راسئ او دلته مختلفه پلیسټونه تاسو وګورئ او هغه څخه استفاده وکړئ او یو څه زده کړئ. نور مو په لوی الله تعالی سپارم. ښه وخت ښې چارې.